شیطان چې دی ابلیس د شیطانانو مشر هغه ته ابلیس ویل کیږي د عرش او تخت دا په سمندر کې دی په سمندر کې پر اوبو باندې د تخت دی نو چې کله سهار سي د ابلیس را ولاړ سي دا کښنی کښنی شیطانان چې دی هغه رخصت کی ولاړ سي خپل کار وکړي انو خیر هر سړی رالی هر شیطان رالی خپل کار یې وکړي ماښام چې کله د شیطانان راسي نو بابا ته کیسه کوي بابا پوښتنه ځینې وکړي هلکه راس نن دې چیش کړی دی هغه ورته وایي لکه زموږ ته سپین ږیری سړی حاجي صاحب پر کور سي بچیان یې کاروبار کوي نو چې ماښام راسي هر یو جلا جلا پیل دی لکه زوی نن دې چیش ګټلی دی چیش دې وکړو څوک راغلي وو څوک نو راغلي زما په شناخته خیلو کې څوک راغلي وو که نو راغلي په قریبانو کې څوک راغلي وو که نو راغلي دا ټولې پوښتنې ځینې کوي نن سودا څنګه وله بازار څنګه وو ګراکان څنګه وو ګراني څنګه وه ارزاني څنګه وه دا ټولې خبرې پوښتنې ځینې کوي د الله رسول فرمایي ابلیس بیا د خپلو کښني شیطانانو چې سهار یې ولېږل ماښام لره رالو چې رالو پوښتنه ځینې وکړي هلکه راسه پوښتنه ځینې وکړي تا نن چیش وکړلو هغه وایي ما نن داسې په یو سړي باندې بدکاري وکړله بدکاري مې په وکړه صحیح ده ټیک بس اخواته بیا بل یو راوغواړي هلکه ته راسه چې رالې تا نن چیش وکړلو هغه وایي ما نن داسې په یو چا باندې ژره وخریله مثال ما ژر ورباندې وخریله هغه وایي صحیح ده ټیک بیا د بل یوه څه پوښتنه وکړي تا چیش وکړلو هغه وایي ما داسې یو سړی نن په سود اخته کوي سود مې ورباندې وکړي صحیح ده تا هم بس ټیک ته ښه کار دې کړی اخرنی په بل حدیث کې به راځي یو ډېر بدرنګی بدشکل شیطان چې د ده په اولاد کې ډېر بېکاره رنګ دی د مسلم په حدیث کې ونسته بل حدیث کې راځي هغه څه پوښتنه وکړي تا نن چیش وکړلو هغه ورته وایي ما نن دا کار وکړي سړی رالی کور ته خاوند رالی کور ته چې کور ته رالی بس پر یو خبره مې دی و خپله کوروالا دی و خپله میرمن دی و هغه خپله زوجه دا مې په یو خبره سره اخته کړو چې سره اخته مې وکړلو نو بس مطلب د یوې خوا جوابونه و د ده د خوا خشم و غصه و قهر ولو اخر مې دا سړی دومره په غصه کې راوستی چې و دې خپلې ښځې ته ویلې پر ما طلاق یې طلاق یې طلاق یې پر ما په 3 طلاق پر ما په 100 طلاق بس دغه کار مې وکړي اوس نو فرمایي چې پیغمبر مبارک فرمایي ويقول نعم انت قال الاعمش اراه قال فيلتزمه پیغمبر فرمایي په دا یو حدیث کې خدا خبره ده چې دی فیدنیه ځان ته رانږدې کړي چې او تا ډېر ښه کار کړی راسه څنګ ته مې کښېنه ډېر ښه کار دې کړی دا بل بیا فرمایي وایي نه پیغمبر مبارک ویلې چې دی راولاړ سي دا خپل کښنی زوی شیطان دی لمسی هر شی چې بولې د دې سره معانقه وکړي د دې سره غېږ میلاو کړي دا دې ډېر ښه کار کړی دی تا زوروره ګټه راوړې ده د شیطان خو مقصد دا هغه دی چې خلک له دین و اسلام واړوي د خلکو په دین کې خبرې راولي دلته په دې ځای کې پیغمبر مبارک فرمایي دا مشر شیطان دا دومره خوشحاله سي د خپل کښنې سره غاړه میلاو کړي چې تا ډېر ښه کار کړی دی نو ولې نو څه ښکار زوی دی څه بده خبره ده هغه سلفیانو 3 طلاق ته 1 طلاق وایي بس پلار به سلفیان لر ورته وبوایي چې وروره 3 طلاق دا 1 طلاق هغه وایي نه 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 زموږ په مذهب کې 3 طلاق 3 بلل کېږي صحیح سو او زموږ د مذهب سړی خو لاړې تباسلو هلته د سلفیانو چې پر لاره کم سړی روان دی نو هغه که اوس 1 طلاق ورکوي 1 شمار سو په سبا یې بل 1 ورکوي 2 شمار سو په بل سبا یې بل ورکوي دا 3 شمار صحیح سلو اوس شیطان چې دغه ښځې او د خاوند په مابینځ کې افتراق او جدایي راوستله دا د 2 قومو په مابینځ کې لویه شخړه جوړه سوله د یوې زنانې د وجې بیا 2 قومونه په بدۍ سره اخته سي ماله پرون یو ځوان راغلی و ځوان داسې راغلی و چې د مطلب چې کومه خورکۍ ود سوې وه دا اخښې بله کوزده یا واده چې د هغه کړی و دی ډېر پریشان و چې ډېر لوی مصیبت کې اخته سولو زموږ په ژوند کې دا خبرې نسته او بیا په دې کې دا دی چې زموږ خور ډېر زبردسته ښه ژوند ښه بچان ښه کور نو ولې داسې وسوله صحیح سو یعنې ډېره لویه پریشاني ورته جوړه سوله نو دلته چې څوک راولاړ شي د چا لور طلاقه کې د چا خور طلاقه کې بیا ورته وګوره د چا خور لور د قوم یوه ښځه طلاقه سوې یې پرېږدی سړی چې د دې څه ډېر لرې دی د هغه قوم دی د بل قوم مصیبت کېږي نفرت کېږي هغه زموږ ښځه ولې پر چی سره طلاقه څه ګناه یې کړې وله صحیح سلو نو اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي شیطان ډېر خوشحاله سي بیا جګړې بیا بدۍ بیا مړ بیا حتی ښځه راولاړه سي چې وخوري زهر وخوري
حتی سړی را ولاړ شي پریشان شي چې یاره دا خو ما 3 طلاق ورکو زه په ځان نه پوهېدم ابل چې سړي 3 طلاق ښځې ته ورکړي وو نو حجرې چې رالي ول مولوي صاحب داسې د خولې بس یو بد توری ووتی و ښځه ته وم چې ووتی وایي یو ډېر بد توری دی وم ویې وایه وروره چې ځای یې نه و پر هغه ځای دې وایي نن چې زه ځای پوښتنه درڅه کوم د ده دا خیال دی چې اوس نو د 3 طلاق ورکړي دي د ده دا خیال د 3م طلاق زه بیا طلاق توری وم پر ما به نوره توره شپه شي ما ول توری ووایي خو را بزرګي کوې ول ما داسې 3 طلاق ورکوم بس خبره خلاصه ده خبره خلاصه ده اوس که ژاړې که خوشحالي کوې که خوابدۍ کوې که چیغې وایې که کوکې وایې که ګریوان سرې هر شی چې کوې خبره خلاصه ده نو د الله رسول فرمایي د شیطان چې ابلیس دی د هغه لوی مقصد دا دی چې ستی په مابینځ کې جدایي راولي.